پاکستاني ځواکونه له بلوچستانو ښه ورځ نه لري. تازه حمله کې د زندانیانو آزادول، د ګڼو عسکرو او سلګونه لکه کلدارو تښتول. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بلوچستان په کیچ کې بلوچ بیلتون پالو په یو بانک وسلوال برید کړی. ویل کېږي شاوخوا 1000 لکه پاکستاني روپۍ تښتولې دي. په ویډیو کې ښکاري چې د بلوچ بیلتون پالو غړي پیسې په بوجۍ کې اچوي او له ځانه سره یې وړي. بلخوا د بلوچ بیلتون پالې یوې ډلې د شنبې ورځ د غویي 14 د بلوچستان ایالت د کلات ولسوالۍ اړوند د منګوچر په سیمه کې د پولیسو هغه کاروان په نښه کړی چې بندیان یې لیږدول. راپورونه وایي وسلوالو 15 پولیس تښتولي او د هغوی له منګولو یې 10 تنه زندانیان هم آزاد کړي دي. د پاکستاني ډن ورځپاڼې د خبر له مخې پولیسو دغه زندانیان په شخصي موټرو کې د ګداني له زندان څخه د ماچ مرکزي زندان ته لیږدول چې د کوټې کراچۍ پر لاره دغه پیښه رامنځته شوه. د بلوچ بیلتون پالې ډلې وسلوالو دغه کاروان ته په لاره کې چک پاینټ اچولی و. عیني شاهدان وایي وسلوالو ټول تیریدونکي وسایط ودرول، بسونه او لارې په دقیقه توګه پلټلې او همداراز هر تیریدونکی کس څارلو. د پولیسو د کاروان په رسیدو سره سم وسلوالو لومړی زندانیان خوشي کړي او بیا یې پولیس له ځانه سره وړي دي. ځایي چارواکو ویلي د خوشي شوو بندیانو له ډلې یو تن ته د خپلې میرمنې د قتل په تور د اعدام سزا او بل ته د عمري بند سزا اورول شوې وه. نور 8 بندیان د نشهیي توکو او قاچاقو ترڅنګ د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي وو چې د مې په 15 نیټه په کوټه کې محاکمه کېدل. د راپور له مخې اوسمهال ځایي امنیتي ادارو د منګوچر په غرنیو او شاوخوا سیمو کې د یرغمل شوو پولیسو د خلاصون په موخه عملیات پیل کړي دي. بلوچ ازادۍ غوښتونکو په یوه خبرپاڼه کې د دغو پولیسو تښتول تایید کړي او ویلي دي چې وسلې هم ترې نیولې دي. په دې وروستیو کې د بلوچستان دننه د دغه وسلوالې ډلې فعالیتونه تر بل هر وخت پراخ شوي او د پاکستان د پوځ په وړاندې ځینې لوی بریدونه هم کړي چې پکې ورته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.